زار دې شم قربان دې شم ګران افغانستان ګران افغانستان کمو د ننګونو ګوري ګران په مونږ ګران. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشي په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. طالبان وایي د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې ورسره نه 50 تنه دولتي عسکر یو ځای شوي. طالبان وایي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د افغان ځواکونو نه 50 تنه دولتي کارکوونکي له یو شمېر وسلو او مهماتو سره یو ځای د دولت له لیکو رابېل شوي او له دوی سره یو ځای شوي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د بلخ ولایت چاري بلوک، کشینده، زارې، البرز، خاص بلخ، شولګر او چمتال ولسوالیو په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو 40 تنه عسکر او پولیس د طالبانو د مشر د عفوې له فرمان څخه په استفاده له خپلو دندو لاس په سر او له طالبانو سره یو ځای شول. مجاهد ویلي چې د دوی د جلب او جذب مسؤلینو له لوري د ورغلیو عسکرو کلک هرکلی وشو او په راتلونکي کې د ډاډمن او آرام ژوند اطمینان ورکړ. هغه همداراز په یو بل خبر کې ادعا کړې چې نن سهار د پکتیکا ولایت د وازې خوا ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم د افغان ځواکونو 3 تنه پولیس ورسره یو ځای شوي چې د جان محمد، کریم او ولی خان په نومونو دي. مجاهد په یو بل خبر کې ویلي چې د دغو سربیر د بامیان ولایت غندک ولسوالۍ اړوند تاقا دکان سیمه کې هم د پولیسو یو تن مهم افسر د ګلرحمان په نوم ورسره یو ځای شوی چې دوی ورته د هرکلي ترڅنګ د امن کارت ورکړی او نوموړي ته د آرام ژوند ډاډ ورکړی. مجاهد همداراز ویلي د تخار ولایت ینکي قلعه ولسوالۍ او د لوګر ولایت په محمد اغا ولسوالۍ کې هم 10 تنه عسکر له څو میله وسلو سره د دوی لیکو ته ورغلي دي. د یادونې وړ ده چې د هیواد په غربي ولایت هرات کې هم طالبانو ادعا کړې چې 4 تنه عسکر ورسره یو ځای شوي دي. که څه هم د دولت دفاع او یا کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په دې وروستیو کې هره بله ورځ طالبان د لسګونو عسکرو د ورسره یو ځای کېدو ادعا کوي او انځورونه یې هم نشروي. ګټلې د دنیا له زوره وروي ازادي بچې د ابدالي